چنک د اوبه ولې راغلی او د ماشومان مې ولې خواته راجوخ شوي نو دا ویلاګ را سره رخره پورې وګورئ. علیکم زه مې سن الله نننۍ مې له ویلاګ کې ملګرو کور کې ولاړو مکانانو اچانک باران راقي شو ډېر تیز باران ورېدو نو ملګرو سیلې او باران پکې دومره سیو کنه چې زمونږ کور ته دننه اوبه رالې زمونږ ټوله برنډۍ چې دا لمده کړه کلی ته مې وکتل کنه نو په کلی باندې ډېر ډېر باران ورېږي او داسې باران و چې سیلې او باران چې دی نو ګډ وډ و ولې چې ډېر غټ څاڅکي راورېده نو دې سره چې دی خوړګۍ مړګۍ هم راایستې وي او بیرته هم دغه لړې چې دی نو تاسو ته مخ ښکاري دې ماشومانو چې دی ډېره زیاته یخني کېده او درې ونه چې دی خواته مې راجوخ شوي وو د کور نه بهر ته ووتم کنه نو دا تیز اوبه چې دی نو زموږ د کور سره را روانې وې د اوبه چې دي نو ورو ورو به تیزېدې نو تاسو وګورئ که نه سم سیلاب راوهي ولې چې باران ډېر تیز وشو نو اخره کې چې دی باران ودرېدو زه رالم ما ویل چې څه چکر مکر وم چې یاره څه نسخان خو به نه یې کړی خو ماشاءالله الله په خیر کو د اوبو مقدار چې دی ډېر زیات کم شو نو بالکل چې دی نو ایله یا سات چې دی نو په ځای شو ولې چې اوبه ډېرې تیزې وې موږ ویسې نه چې څه الحمدلله باران چې دی ودرېدو ما ویل راشه ځانه پکې ورکوټه غوندې تکلیف واخله باران چې ودرېدو که نه ما ویل راشه د خپلو ملګرو سره چې دی نو یو دوه درې صحیح ښکلي شاټونه چې دی نو هغه هم شیر کا نو ماشاءالله د اوبه هم ډېره ښکلې رابهېدلې نو ما ویل راشه دې نه هم یو ورکوټه غوندې شاټ واخله بیا دا بوټی هم ولاړو ما ویل راشه دې نه هم یو ورکوټه غوندې شاټ واخله چېرې زما د ملګرو چې دی نو دا ډېر زیات خوښ شي نو ملګرو کمرې ته راغلم او باران ودرېدو نو ویډیو زمونږ لایک کړئ شیر کړئ د الله په امان